سلامونه نیکې هیلې مې قبول کړې. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ د صحت جامې به مو په تن وي. زه مسیح الارزومن نن یو ځل بیا د سمارټ کرافټ یوټیوب چینل څخه د سکیچاپ 2021 فل ټوټوریال سره ستاسو حضور ته حاضر یم چې نن کومه جلسه چې د موږ د هغه 18مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې کوم په تېره جلسه کې چې د فالو می کوم او مهم او تر ټولو مهم اپشن و هغه غواړم چې په دغه جلسه کې را بشپړ کړم. نو راځو پیل کوو. سمه ده؟ وګورئ په تېره جلسه کې کوم شیپونه چې وو دغه شیپونه باندې موږ کار کړی وو. نو غواړم په اوسنۍ کومه جلسه چې ده په هغو کې په دغه کوم شیپونه چې د مخکې څخه موږ ډیزاین کړي دي په دې باندې کار وکړم. نو که چېرته تاسو ته پوښتنه پیدا وي چې دغه ډول شکلونه څنګه موږ ډیزاین کړلی شو، سمه ده؟ نو دمه به تاسو ته جواب دا وي چې تاسو زموږ تېر شوي کومې جلسې چې وي په هغو کې موږ کوم ټولونه چې د ډیزاین لپاره کارول کېږي چې د هغو څخه ریکټینګل دی، راونډ ریکټینګل دی، همدغسې ډېر نور ټولز دلته موجود وو. دغو نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ خو زموږ تېرې جلسې ته مراجعه وکړئ. نو راځو پیل کوو. وګورئ موږ غواړو د دغو دایرې کوم پات چې د یا د دغو مطابق د دغه شیپونه فالو شي موږ ته. وګورئ شیپونه نیمایي به بیرون خواته راغلي دي، سمه ده؟ په دغه ډول سره. اوکې راځو د ټولو نه د مخکې تاسو باید دغه شیپ په مکمل ډول سره انتخاب کړی وي، سمه ده؟ وروسته موږ په فالو می باندې کلیک کوو. لومړی غواړو دغه کوم شیپ چې دی وګورئ په دغه ډول سره فالو کوو. وروسته بیا راځو په دې باندې ډبل کلیک کوو او وروسته بیا فالو باندې کلیک کوو. اوکې وګورئ وروسته موږ بیا راځو دغه شیپ چې کوم دی دا سلیکټ کیو. په دغه ډول سره موږ دغه خپل پروسس ته دوام ورکوو په دې ډول سره. اوکې سمه ده؟ وګورئ یو ښکلی ډیزاین شولو. کولی شئ خپلو ډیزاینونو کې له دې نه استفاده وکړئ. یوه بله مهمه نقطه چې زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، موږ اوس کولی شو کوم پات چې د هغو مطابق موږ غوښتل هغه موږ ته راشي هغه له منځه یوسو. وګورئ په دغه ډول سره یو شیپ موږ جوړ کړلی شو. په دویم قدم کې وګورئ دا یو ډېره اسانه ډیزاین دی چې صرف موږ په دومره ایډیټ سره کولی شو له دې نه استفاده وکړو، سمه ده؟ نو که چېرته تاسو ته پوښتنه وي چې دغه ډول راونډېډ کارنرونه موږ څنګه ډیزاین کړلی شو، نو زما به تاسو ته to find RQ چې د هغو نه استفاده وکړئ او په تېرو جلسو کې په دې باندې مفصله خبره کړې ده، سمه ده؟ اوکې وګورئ راځو غواړو چې دغه کوم شیپ چې دی مطابق د دغو ساحې چې دا برنۍ ساحه ده پورتنۍ ساحه ده د دغو د موږ ته دا څه ډول شي فالو میدی شي. وګورئ په اتوماتیک ډول سره یو ډېر ښکلی ډیزاین دلته موږ ته منځته راغله. وګورئ سمه ده؟ په دویم قدم کې کنټرول زاید که چېرته تاسو غواړئ، سمه ده، چې صرف او صرف کومه ساحه چې زه غواړم هغه دې شي په دغه ډول سره تاسو کولی شئ له دې نه هم استفاده وکړئ. وګورئ په دغه ډول سره کنټرول زاید وګورئ په دغه ډول تر دې ځای پورې، سمه ده؟ کنټرول زاید خو زه غواړم چې صرف یعنې د دغو بهرنۍ کومه ساحه چې ده دا دې ماته فالو نه شي په دغه ډول سره. وګورئ په دویم قدم کې غواړم د دغو بهرنۍ ساحې کومه پورتنۍ ساحه چې ده دغه دوې نقطې چې دي دا دې ماته هم فالو نه شي په دغه ډول سره. اوکې بیا سلیک فالو می باندې کلیک کړم په دغه ډول. وګورئ څومره یو ښکلی ډیزاین چې موږ به ډېر په ستونزو سره هم د بدون له دې نه چې موږ په فالو می باندې پوه شو ډېر په ستونزو سره به موږ دا ډیزاین کړی و، حتی ډېر وخت به یې زموږ څخه غوښتی و، سمه ده؟ دویم شیپ ته راځو، البته دریم شیپ یو ډېر ساده شیپ دی، سمه ده؟ وګورئ تاسو به هغه نقطه انتخابوئ چې غواړئ د هغو مطابق دا فالو شي. زه غواړم چې دا چهارطرف ته دې ماته فالو شي په دغه ډول سره. وګورئ نو څومره ښکلی ډیزاین راغله،
سمه ده وګورئ په دغه ډول راځو بل شیپ ته سمه ده په دغه شیپ کې موږ صرف دوه نور کوم شکلونه چې دي هم ښکارولي دي سمه ده خو یو نقطې ته هم پام وي په دایره باندې موږ یو څه نشو رسمولی سمه ده دلته باید د دې ترمنځ فاصله موجوده وي اوکې غواړم مطابق د دغو ساحې د دغه شیپ ماته فالو می شي اوکې وګورئ څومره ښکلی ډیزاین راغله بس ورته وګوره ډېر ښکلی سمه ده وګورئ موږ یو ډېر ساده شیپ جوړ کړی و صرف کلیک ډبل کلیک سره به موږ ته هغه بهرنۍ ساحه انتخاب شي فالو می باندې کلیک وکړئ په دغه ډول به تاسو ته یو شیپ منځته راشي اوکې دوم قدم کې بیا غواړم دغه ساحه انتخاب کړم او بیا وروسته بیا فالو می باندې کلیک وکړم وګورئ دا یې هم یو بل ښکلی ډیزاین په دغه ډول دا ډېر په ساده اسانه ډول تاسو کولی شئ چې ډېر پیچلی ډیزاین د فالو می په ذریعه باندې تاسو ترسره کړی شئ سمه ده دغه شیپ وګورئ موږ جوړ کړی په دې شیپ کې مهمه نکته څه ده چې دغه شیپ ټول یو دی یعنی د لاین په ذریعه باندې سقاطه شوی نه دی که زه چېرته په دو باندې کلیک وکړم وګورئ اتوماتیک ډول ته دغه ټول شیپ انتخابوي اوکې په بهرنۍ ساحه باندې زه کلیک کړم فالو می او ګورئ څومره یو ښکلی ډیزاین منځته راغله وګورئ واقعیت ښکلی ډیزاین دی غواړم دغه بهرنۍ ساحه کې چې کوم شیپ موږ ورکړی د هغه هم زه فالو کړم په دغه ډول سره وګورئ څومره ښکلی یو شکل یې موږ ته راکړله وګورئ سمه ده نو فالو می ډېر مهم دی په دویم قدم کې دغه شیفونه چې موږ اکثره ځای کې کاروو ساختماني انجینرۍ یا هم په ډېرو نورو ځایو کې یا هم حتی که زه درته وښایم په سینمایي بخش کې موږ کولی شو مایا 3D ماکس همدغه ډول اوټوکاډ ته دغه شیپونه موږ کانورټ کړو سمه ده هغو ته ایکسپورټ کړو نو همدغه ډول د ګیم جوړولو دپاره دا یو ډېر مهم سافټویر دی چې انشاءالله موږ په ژوند و بیا په دو باندې موږ یو کورس ولرو اوکې راځو بیا دغه ساحه انتخابوو صرف فالو دغه ډول شیپونه وګورئ ډېر په اسانۍ سره جوړېږي سمه ده ډېر په اسانۍ او اسانه طریقې سره دغه شیپونه جوړېږي صرف تاسو د موږ تېر درسونه چې وو هغه تاسو تعقیب کړی اوکې ډبل کلیک فالو می وګوره څومره یو ښکلی شیپ منځته راغلله وګوره په 3D حالت کې وګورئ په دویم قدم کې ما مخکې هم درته ویلي چې تاسو کولی شئ دغه کومه ساحه که نه غواړئ دغه ساحه تاسو له منځه وړلی شئ سمه ده کوم ممانعت نشته دی اوکې راځو بل شیپ ته ډبل کلیک په دغه ډول سره او فالو می وګورئ څومره ښکلی شیپ منځته راغلله اوکې وګور ډېر یو ښکلی شیپ کولی شئ تاسو استفاده کوئ دغه شکل وګورئ کېدای شي تاسو ته یو څه ستونزمن ښکاره شي خو ستونزمن نه دی کولی شئ تاسو یو ډیزاین کړئ سمه ده نو راځو ساحه انتخابوو چې غواړو د همدغو مطابق د دغه شکل ماته فالو شي یعنې دا فت فالو کوي سمه ده دغه فت وګورئ له دې مثال په ډول له دغې ځای څخه پیل شوی دی داسې تر دې ځای پورې بېرته راغلی دی نو په همدغې ډول سره دغه کوم شیپ چې دی دغه فت فالو کوي نو ځکه ورته کېږي فالو می سمه ده اوکې سلیکټ کړو او فالو می باندې کلیک وګورئ لومړی دغه کومه ساحه چې وه دا قط شوی حالت لري سمه ده نو که چېرته تاسو غواړئ چې په یو کلیک سره هم دغه فالو شي ټول نو تاسو باید د دوی ترمنځ کوم ممانعت چې هغه له منځه یوسئ کوم خط وګورئ په اتوماتیک ډول سبا ده شیپ تاسو ته سلیکشن وګورئ څومره یو ښکلی شیپ منځته راغلله اوکې راځو بل ته ډبل کلیک اوکې وګورئ دا هم ټول یو شیپ دی صرف فالو باندې کلیک وکړئ او په دغه ډول به تاسو ته یو ښکلی او ډېر ښکلی ډیزاین کې شیپ تاسو ته منځته راشي وګورئ ډېر په اسانۍ سره ډېر
اوکې راځو بیا کلیک کوو او فالو می باندې کلیک کوو. وګورئ تاسو ته ډېر ښکلی فریم منځته راغله چې کولی شئ تصویرونو ته یا هم ځینو نورو ځایو کې د ډیزاین لپاره له هغې نه استفاده وکړئ. نو وګورئ څومره ښکلي ښکلي ډیزاینونه موږ ډېر په اسانۍ سره منځته راوړل. نو په ځینو حالاتو کې تاسو چې د سکیچ اپ کوم هغه موډلونه چې په سکیچ اپ کې جوړ شوي دي چې تاسو وګورئ تاسو به فکر وکړئ چې دا شیپونه موږ نشو جوړولی، دا څنګه موډلونه دي دا موږ نشو جوړولی. نو کولی شئ تاسو لږ خپل ذهن باندې فشار واروړئ تر څو پورې تاسو ته یو څه اسانه کړي او دا یې کړئ. سمه ده؟ اوکې نو همدغه ډول سره کوم ډول شیپونه چې نور ستاسو ذهن ته راځي کولی شئ هغه ورته په خپله خوښه باندې جوړ کړئ. خو زه غواړم تاسو ته یو شیپ جوړ کړم. زما په نظر تاسو ته کیدای شي پوښتنه پیدا شوي وي چې دغه شیپ ته یې څنګه ډیزاین کړله. خو زما وړاندیز دی تاسو ته چې تاسو خامخا د موږ تېر شوي درسونه وګورئ تر څو پورې تاسو وکولی شئ هر ډول شیپ ډیزاین کړئ شي. سمه ده؟ د ټول نه د مخکې موږ یو دایره وباسو ځکه غواړو د دایرې مطابق دغه شیپ چې کوم دی دا فالو شي. سمه ده؟ اوکې دوم قدم کې مرکز پیدا کړو. د مرکز دپاره که چېرته موږ غواړو چې د مرکز نه دې موږ ته دغه شیپ جوړ شي. وګورئ دا په مځکه باندې راځي. تاسو به صرف پورته خواته کوم بټن چې ده په هغو باندې به کلیک وکړئ. سمه ده؟ په دغه ډول سره. اوکې د مثال په ډول وګورئ غواړم په همدغه ډول وګورئ ډېر ساده. په دوم قدم کې راځو موو باندې کلیک کړو. دغه صرف او صرف دغه کومه ساحه چې ده یو کوم لاین چې دی هغه موږ نیسو. وګورئ په دې ډول سره موږ یو لاین جوړ کړه چې صرف لاین نه دی. سمه ده؟ چې شی دی ریکټینګل ده خو ډېره نازکه ریکټینګل. سمه ده؟ په دوم قدم کې موږ شیپ باید په دغه ډول کې وساتو په لومړیو کې ځکه موږ دا تېروتنه ونه شي چې موږ په کوم لاین چې باسو هغه په یو بل شي باندې وي. سمه ده؟ په دغه ډول سره غواړم یو لاین وباسم. وګورئ نو لومړی کوم لاین چې باسئ یو څه باید لوی وي، یو څه اندازه باید لوی وي په دغه ډول سره. په دوم قدم کې دوم لاین یو څه اندازه باید له دې نه کوچنی وي. اوکې وګورئ غواړم تېر شوي کوم شکلونه چې وو د هغو څخه یو زما په نظر چې تاسو ته کیدای شي یو څه ستونزمن ښکاره شوی وي هغه شیپ تاسو ته ډیزاین کړئ. سمه ده؟ وګورئ په دوم قدم کې موږ راځو توش ته to find arc ته. صرف په لومړۍ نقطه باندې کلیک کوو. په دوهم ځل باندې په هغو نقطه باندې کلیک کوو چې غواړو هغه موږ هلته جوړ کړو. وګورئ ډېر ساده ډول راځو بیا دوهمې ته او په همدغه ډول سره وګورئ ډېر په سادهګۍ سره او په اسانه طریقې سره. اوکې وګورئ په دوهم قدم کې وګورئ دلته غواړم یو بل شیپ کې جوړ کړم چې کولی شئ تاسو د مختلفو طریقو نه استفاده وکړئ. سمه ده؟ خو زه غواړم په دغه ډول یو شیپ منځته راوړم. وګورئ څومره په سادهګۍ سره موږ وکولی شئ چې دغه ډول یو شیپ ډیزاین کړو. خو مهمه نقطه دلته چې وګورئ چېرته موږ سلیکټ وکړو صرف موږ ته دغه ساحه انتخابي چې تاسو کولی شئ د ریز څخه په استفادې سره د دې ترمنځ چې کوم ممانعت شوی دی د سلیکشن هغه خطونه اضافي خطونه هغه له منځه یوسئ په دغه ډول سره. اوکې وګوره اوس که چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو نو په اتوماتیک ډول سره به ټول سلیکټ شي. راځو بیا وروسته فالو می او ګورئ څومره یو ښکلی شیپ دلته ډیزاین شوله. سمه ده؟ وګورئ هوایي شیپ شوله. سمه ده؟ نو په همدغه ډول تاسو کولی شئ نور ډیزاینونه هم وکړئ
نو تاسو خپل خوښې ډیزاینونه وکړئ او د موږ واتس اپ ګروپونه چې دي کولی شئ هلته یې موږ ته راواستوئ تر څو پورې موږ یې وروسته له نورو زده کوونکو سره هم هلته شیر کړو چې تاسو څه ډول کومه کارخانګي کړې ده یا هم دغو درس نه مې یو څه زده کړي دي. نو زه واقعا ډېر خوشحاله کېږم چې زه هغه درسونه چې موږ ثبت کړي دي د هغوی یو څه ثمره وګورم. ثمره نو دغه وه د موږ د سکیچ اپ 2021 ټوټوریال په پښتو ژبه کې 18مه جلسه. نو انشاءالله دغه کومه جلسه چې وه په دې سره د موږ د دغو کورس یو بله ویډیو که زه تاسو ته وښایم چې هغه به انشاءالله د موږ د کامرې مربوط وي چې موږ څنګه کولی شو هلته کامرې سیټ کړو. نو انشاءالله د موږ دغه کورس پای ته رسیږي چې وروسته به موږ یو 2 یا هم 3 یا تر 5 پورې مکمل یو ډیزاین ترسره کوو. مثلا د یو کور ډیزاین، مثلا د یو موټر ډیزاین یا هم د یو بل شي ډیزاین سمه. نو هغه به د موږ مکمل پروژې وي، یعنې دغه کوم درس چې موږ تر اوسه پورې ویلی دی د دغو تطبیق به وکړي. نو دغه وه د موږ 18مه جلسه. که چېرته تاسو دغه درس خوښ شوی وي نو کولی شئ تاسو د موږ یوټیوب چینل څخه د دغو مطابق نور درسونه هم ترلاسه کړئ. نو تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم، په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ.